بسم الله الرحمن الرحیم. د محفل کې زما استادان ناستی، شاعران ادیبان ناستی، زما سیاسي مشران ناستی، زما د کلي مشرانو سپین دروبې هم ناستی. د خیال محمد صاحب په حواله باندې زه ډېر څه ویلی شم، خو زه یو دوه خبرې کول غواړم. عباس حسین صاحب لکه څنګه دې خبرې ته اشاره وکړه چې شعر و ادب او موسیقي دا تړلي څیزونه دي. نو خیال محمد صاحب په ژوند که مونږ نظر واچو د دوی په هنر باندې، نو د مونږ ته په سندرو کې ادب را پیرزو کړی دی. مونږ د خیال محمد صاحب په مونږ باندې خوشحال بابا، رحمان بابا، علی خان، حمید بابا، حمزه بابا، ناظر صاحب، خاطر افریدی، خیبر افریدی، عباسین صاحب او داسې پسې راشئ، دا ټول د مونږ ته ازبر کړي دي. زه د یو پښتو د طالب علم په حیث سره دا خبره کوم چې چېرته هم دلته حوالې راغلي دي، چېرته په ځای کې د لیک لوست په حواله، نو ما به ځان ته استاد محترم خیال محمد صاحب را یاد کړو، نو د کلامونه نو ما به پکې حوالې شاملې کړې. زه د دوو شخصیتونو ذکر کوم. د ادب په حواله د خیال محمد لاله ذکر خو ارومرو دی، خو یو بل چې زبیر اسد صاحب ناست دی، شمس صاحب ناست دی، چې زمونږ د ادب سرخیل یا د هغې پاینیر دورونه خو د هغې نه مخکې هم تیر شوي دي، تحریکونه تیر شوي دي، خو هغه په اصل کې د خوشحال نه را شروع کېږي، د خوشحال بابا نه. هغه یو نوی ټرینډ سیټ کو، شاعري یې راوړه، غزل ته، نظم ته نوې نوې مضامین، نوې نوې خیالات، او تر اوسه پورې مونږ د هغوی په قدم باندې پلونه ږدو او روان یو. لکه څنګه چې عباسین وویل چې که څوک ووایي چې د دې خبرې نه انکار کوي چې موږ د خیال محمد صاحب د پل نه اخوا پل ږدو او په خپله لار روانېږو، نو دا خبره به سراسري غلطي. نو داسې خوشحال بابا تر ننه پورې مونږ کاپي کوو او هغوی مونږ ته دا لار ښودلې ده او را پیرزو کړې ده. قدرت پښتنو له په هر زمانه کې په هر دور کې ډېر لوی لوی ستوري ورکړي دي او پیرزوینه یې کړې ده. که هغه د ادب میدان دی، که هغه د سیاست میدان دی، که هغه د لوبو میدانونه دي، که هغه د فلم او د ډرامو میدان دی، او که هغه د موسیقۍ او که د هنر د اواز میدان دی. نو دویم به زه راشم خیال محمد صاحب له، استاد محترم له، چې دا د موسیقۍ په دنیا کې دا دویم خوشحال دی. د دې نه د دې ځای نه سټارټ اخیستی شوی دی، د دې ځای نه بسم الله شوې ده. چا چې غزل طرف ته، چا چې سنجیده شاعرۍ طرف ته د سره پاملرنه نه کوله، هغوی ډېر په زیار سره او په کوشش سره او په خوارۍ سره او د خلکو خبرې هم موږ ته خو رارسي راغلي هم دي چې اورېدی به چې تاسو په دې ریډیو باندې دا څه غږوئ، خو په دومره اعتماد سره او په دومره اطمینان سره هغوی خپل کار جاري وساتو او غزلې د پښتو غزلې داسې کو چې د دنیا د ټولو ژبو سره سر په سر ودرو، بلکې اوچت یې کوتی. او دغه کمال زمونږ د دې لیوینګ لیجنډ ژوندي اتل دی. زما خو ورسره ډېر زیات نزدېکت دی، ځکه چې دا زما د پلار ملګری دی. زه د بټخیلې د اسلام خان زوی یم، که تاسو ما نه پیژنې نو په دې نامه به مې وپېژنې، او زه درته د پلار عمره احترام لرم. ډېره مننه.